منظور پښتون د دې په اړه کې به تاسو څنګه پلان یې د دې طرف دا هغه هم زمونږ خاوره ده. دا څوک دا منظور پښتون دا محترم اول خو تاسو د منظور پښتون یا د نور د بده اړه مخکې هم څو واره وضاحت کړی ده. اول خو تاسو د منظور پښتون مرکه واوري هغه په خپل په سرګند ډول وایي چې موږ کار د خپل خاورې سره محدود ده. موږ نه د افغانستان سره کار لرو، د افغانستان د پښتنو حقوق موږ غواړو او نه د هغوی د حقوقو سره موږ کار لرو. موږ د خپل ځان سره کار ده، دوی سره موږ کار نه لرو. او بل موږ ممکن دا خبره کوو څو واره مخکې کړی ده چې هر څوک چې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي تاسو یو سوال کول صبر وکړئ چې زه ځواب مکمل کړم بیا تاسو سوال وکړئ. او نو موږ مخکې هم ویلي دي څو ځله چې هر څوک چې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي د هغې مبارزه موږ ستایو د قدر وړ ده، ولې په شرط دی چې هغه مبارزه په هغه ډول وي چې د حقوقو غوښتنه پکې کیږي. هغه د خلکو د اغفالولو یا د هغوی د تخدیرولو د دوکه کولو چل ول نه وي. محترم وروره په دنیا کې هیڅ ملت هیڅ قوم د ښځو نرو په ګډا او ډنسونو خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. که ترلاسه کړي وي تاسو ماته یو مثال ووایئ او نه ترلاسه کیږي دا نه طرز د مبارزې ده، دا نوع د مبارزې ده. که د پښتنو حقوقو نه تاسو رښتیا مړه وای د پښتنو حقوقو ډېر غم اخیستی وای نو ولې مو هغه د پښتنو حقوقو والا خلک هلته شهیدان کړل، ورته دوی ته مو وویشتلو؟ چا شهیدان کړل؟ چا ونیول؟ چا بندیان کړل؟ چا پاکستان ته لاس تړلي وسپارل؟ د چا استخبارات د هغوی نه د ملي امنیت په استخبارات خونو کې استنتاق کوي، څوک ترې تحقیقات کوي؟ ولې هغه د چا حقوق غوښتل؟ هغې د پښتنو حقوق نه غوښتل؟ ولې تاسې ووژل؟ ولې تاسې په لاس ورکړل؟ ولې تاسې وتړل ورته؟ نو د حقوقو غوښتلو دپاره خپله لار ده. او بله خبره دا ده چې موږ اوس په داسې یوه حالت کې نه یو چې په نورو هیوادونو کې یا مداخله وکړو یا د نورو هیوادونو په چارو کې لاس ولرو، لاس وهنه وکړو. موږ تاسې خپله د اور لاندې یو. ته که د پښتنو حقوق غواړې راشه کندهار ته، که نه دا نه اوس د کندهار د یو مظلوم بیچاره انسان ویډیو درته خپروم. په کندهار کې یوه ښځه تاسې ماته په ټول پاکستان کې تاسې ماته یو مثال ووایه چې یوه پښتنه ښځه د یو چا یو پنجابي یا یو پاکستاني پولیس افسر دی یوه پښتنه پیغله وړې وي 15 ورځې د په خپله پوسته کې په هغې جنسي تیری کړی وي بیا د هغه وژلې وي. او په کندهار کې حاجي ورور چې ښه مشهور څرګند سړی ده او خبره دروغ هم نه ده، ټول کندهار ولس ترې خبر ده، دا یوه پښتنه پیغله خپلې پوستې ته وړي 15 ورځې په هغې جنسي تیری کوي د هغې نه وروسته یې وژني. تاسې ولې دغه اسرائیل دی که پښتانه دي؟ ته د هغې پښتنو غم اخیستی پرېږده، دا خپل ستا په پښتنو څه روان دي؟ ستا په هېواد کې د پښتنو سره څه کېږي؟ ته که د پښتون غم اخیستی د خپل پښتون غم دې وکوه. دا اسرائیلي ده، دا د اسرائیل نسل ده، د پښتون نسل ده چې ته د هغې پښتون غم اخیستی یې. ستا په هېواد کې داسې کېږي. دا نن مې یوه ویډیو کته چې د کندهار یو بیچاره غریب سړی ده، هغې کور ته دوی تونل ور وهلی ده. مبین صاحب هغه ویډیو زه تا ته ولیږم دلته یې پلې کړئ. یو کور ته تونل ور وهلی دولتي سرتېرو هغه محمد شریفي هغه ویډیو نشر کړې هم ده. کور ته تونل ور والی ده په دې خاطر چې په دا تونل کې ماینونه ور کېږدي او بیا یې نه وروسته چاپه په ووایي اعلان په وکړي د طالبانو غټ قمندان مو سره د ذخایرو ونیو، سره د لوی ډېرو وسایلو موږ ونیو. هغه بیچاره غریب یې چې زه ویرغلم څو واره مې ژړا وکړه، فریاد مې وکولو د خلکو ته چې ګورئ سره داسې ظلم کېږي. چا مې د خبره نه اورېده. په کندهار کې 19,900 پښتانه ورک شوي دي. 19,900 پښتانه یوازې په کندهار ولایت په خپل وطن کې تر ټولو زیات پښتانه قتل شوي دي، تر ټولو زیات پښتانه په زندانونو کې دي، تر ټولو زیات د پښتنو کورونه بمبار شوي دي، تر ټولو زیات د پښتنو په سیمو کې جوماتونه بمبار شوي دي، مدرسې بمبار شوي دي، کلینیکونه بمبار شوي دي، په کورونو خلک ورننوتلي دي، ښځې او ماشومان وژل شوي دي. زه د خپلو افغانانو په دې کار باندې ډېر سخت افسوس کوم چې دوی د خپلو پښتنو غم نه خوري، لیکن د هغه چا غم خوري چا چې د خپل ملک د هغې ملک قانون هم منلی ده، ګرین کارډ یې هم اخیستی ده او دا په ډاګه وایي هم چې موږ زموږ مبارزه
خپل ملک پورې تړلې ده. موږ د بل چا د حقوقو غوښتونکي نه یو، خپل قانون مطابق د حقوقو غوښتونکي یو.